د کابل ولایت د درېیمې مالیاتي حوزې اړوند اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. دغه سیمینار د ابن سینا پوهنتون د غونډو په تالار کې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو د یادې مالیاتي حوزې کارکوونکو او د سهم کرایه او اصنافو مالیه ورکوونکو په ګډون د دلوي میاشتې په 29مه نیټه ترسره شو. یاد سیمینار چې اساسي موخه یې د مالیاتو په اړه د مالیه ورکوونکو عامه پوهاوی و د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شو. د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو عباد الله درمان د سیمینار ګډونوالو ته د افغانستان د مالیاتي سیستم د مالیې د ورکړې پروسیجرونه په افغانستان کې د مالیاتو ډولونه او د مالیه ورکوونکو د حقوقو او مکلفیتونو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. ښاغلي درمان وویل اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو د مالیاتو په برخه کې لا ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د امارت زیاتره تاکید په مالیاتي عوایدو باندې نه دی چې د خلکو څخه مالیه راټوله کړي. د امارات زیاتره تاکید یا ډېر فوکس چې په غیر مالیاتي عوایدو باندې دی چې موږ خپل معدنونه څنګه استخراج کړو، موږ خپل دولت سره کوم خدمات خلکو ته وړاندې کړي، د خدماتو په مقابل کې خلک خپل راشي دولت ته پیسې ورکړي، په دغه باندې ډېر زیات فوکس دی. د یادې حوزې د سهم کرایې عمومي مدیر دا ډول سیمینارونه د مالیې د ورکړې پر پروسې د مالیه ورکوونکو د پوهاوي او د مالیې راټولولو په برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره اړین بولي. دقیقاً دا رقم سیمینارونه چې دي د خلکو لپاره ډیر مفید دي او موږ سره ډیره همکاري کولی شي د مالیې راټولولو کې. مجموع کې د افغانستان خلک نوي د مالیې ورکولو سره په حساب عادت کیږي او دوی صحیح په هوای نه لري چې اوس مالیه په کوم اصول ورکول کیږي، څنګه ورکول کیږي. اکثریت موږ چې کله ساحې ته ځو پوښتنه کوو چې مالیه مو ورکړې ده، مالیه څه شی ده، یا په حساب مالیه موږ مخکې نه ده ورکړې. د درېیمې مالیاتي حوزې اړوند سهم کرایه او د اصنافو مالیه ورکوونکي د عوایدو لوی ریاست د دې اقدام د ستاینې ترڅنګ دا ډول سیمینارونه د مالیې په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره اړین بولي او په راتلونکي کې د دا ډول سیمینارونو د بیا دایرېدو غوښتونکي دي. سیمینار موږ ډېر شیان زده کړل. اکثریت مشکلاتونه چې د مالیې له خاطره موږ درلود دا مشکلات هم رفع شو او ډېر سوالونه چې په ذهن کې ګرځېده هغه ټول حل شو. او دغه سیمینارونه چې جوړ شي په کال کې شپږ میاشتې یا کال په آخر کې دغه چې اوس جوړ شوی موږ ته ضروري تا ټولو هموطنان هیوادوالو ته ضروري دی چې دا جوړ شي. د افغانستان د مالیاتو لارښود کتاب چې د عوایدو لوی ریاست له لوري چاپ شوی او پکې د افغانستان د مالیاتو نورمونه او پروسې تشریح شوي دي د مالیه ورکوونکو د لا ډېر پوهاوي په موخه وویشل شو. د مالیاتو کارپو لخوا د ګډونوالو پوښتنې ځواب او غوښتنې د راتلونکو اقداماتو لپاره یادداشت شوې. سیمینار د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.